دا کہانی د انسانانو او د هغوی د ظلم او د انتقام په باره کې ده چې یو د بدروح سپي سوري په یو خاندان باندې ولګي چې کوم د نسل در نسل راځي د زناورو ښکار کوي. یو بوډا سړی چې هغه نوم لاجوی وي د ځان سره د سپي غوښه راغستې وي او را روان وي. په لاره کې هغه ډیر زیات ستړی شي. بیا هغه د یو تالاب خواته ودرېږي او مخ وینځي. ناڅاپه د هغه موټر سایکل ته ځوړند مړ سپی حرکت کوي او سترګې د وینې په شان چمک وهي. لاجوی ته داسې لګي چې هغه شاته څوک دي چې هغه څنګه شاته ګوري هر څه ماښام وي. په دغه وخت کې د ځمکې نه یو پروسیرار لاس روزي او هغه ځان طرف ته راکاږي او دې مړ کوي. د لاجوی یو زوی هم وي چې هغه نوم آوی وي. هغه ته اطلاع ملاویږي چې پلار یې مړ شوی دی. هغه سره د خپلې ښځې چې هغې نوم شومي وي د خپل پلار د اخري رسوماتو ادا کولو دپاره راځي. کله چې هغه د خپل پلار لاش ویني د هغه سترګې بهر ته راوتلې وي. داسې لګي چې د مرګ نه مخکې څه خطرناک څه لیدلي وي. د شپې په دوران کې کله چې آوی د خپل مذهب مطابق یو رسم کوي ناڅاپه هغه یو خطرناک خوب ویني چې په هغې کې د هغه ټول خاندان مړ شوي وي او ټول اونو ته ځوړند کړی شوي وي. هغه چې ده وویني هغه چغه ووهي چې هر څه واپس ختم شي. د لاجوی دی دا خانداني قصب وي چې هغوی سپي مړه کوي او د هغوی په غوښه باندې پیسې ګټي. کله چې د آوی ترور د هغه ښځه یعنی شومي ته د سپي د غوښې د خوړلو دپاره ووایي نو هغه انکار کوي. خو په هغې باندې ترور لا ډېره زیاته غوسه ورځي او مخ ورانوي چې په خاموشۍ سره یې هغه دا غوښه سایډ ته کوي. په شپه کې د لاجوی ښځې ته داسې لګي چې څوک ورته ګوري او چې څنګه هغه سترګې لږې شان اوچتوي. دوه سرې سترګې په چت باندې هغې ته ګوري. چې کله سبا شي هغوی سره عجیبه عجیبه حادثې کیږي. د لاجوی د ښځې خپې عجیبه طریقې سره بل طرف ته اړېږي. خالاته په خوراک کې ګونګټې په نظر راځي او باقي د ټولو خوراک صحیح سلامت وي. بیا یوه لیونۍ ښځه دوی د ور خواته راځي چې دوی ته وایي چې دوی دراصل د یو شیطاني سپي ښکار شوي دي. دوی سره هره ورځ دا عجیبه عجیبه حادثې کیږي او سر ورځې بعد د خاندان خلک یو خوب ویني چې په هغې کې هغوی ته هغه سپی په نظر راځي چې کم ډیر زیات په بېدردۍ سره قتل کړی شوي وي. د دوی د تره او د ترور دا شک وي چې دا ټول د دغه شیطاني سپي کار دی. د دې د وجې هغوی یو جادوګر راولي چې هغه دوی ته وایي چې لاجوی د مرګ نه مخکې په یو ګناه کې ملوث او تر څو پورې چې د دغه شیطان علاج نه وي شوی همدغسې به د دوی د خاندان یو کس په بېدردۍ سره قتل کړی شي. دغه جادوګر دوی ته د یو خوفناک رسم د کولو دپاره وایي چې د هغې دپاره به د لاجوی لاش د قبر نه واپس روباسل وي او بیا به د هغه سترګې د هغه د بدن نه وباسلی شي همدغه شان د هغه ژبه او بیا به د هغه په سر کې یو خاص میخ ټک وهلی شي. کله چې د خاندان خلک دا واوري نو ډیر زیات حیران شي خو بیا هم د خپل ځان د بچ کولو دپاره تیار شي. خو څنګه چې د رسم مخ رانږدې کیږي د خاندان یو کس په نمبر باندې مړ کیږي. ترور اچانک راپروزي او مړه شي او لاسونه د وینو نه رنګ بنګ وي. همدغه شان د تره ښځې ته یو سپی بغ ګوري. هغه لیونی شي او په چغو شي. په شپه کې د یو سړي په وجود باندې د 5 نشانونه جوړ شوي وي لکه چې په ده باندې څه حمله کړې وي. اوس د آوی هم ښه پوخ یقین پیدا شي چې واقعي موږ د شیطاني سپي ښکار شوي وو او اوس آوی ته دا هم پته ولګي چې هغه پلار یعنی لاجوی یو ظالم انسان او هغه د خپلې ورندار سره هم زیاتې کړی و. کله چې په دې خبره باندې د هغه رور هغه ته قاریږي نو هغه د کور نه وباسي او هر څه په خپله قبضه کړي. نو همدا وجه وه چې کله لاجوی شیطاني سپی ګیر کړی نو د هغه رور ښه د هغه مدد کولی شو خو هغه ونه کړ او هغه یې مرګ ته پرېښود. او کله چې شیطاني روح ښه پوره را بیدار شي نو آوی وایي چې دا د آسماني بجدۍ نه علاوه یو شی هم نشي ختمولی. بیا یې په تره کې هغه شیطان داخلیږي او هغه ټول مړه کوي او آوی د خپلې مور د بچ کولو دپاره هغه سره زبردسته مقابله کوي او په آخره کې آوی یې په چالاکۍ سره د ونو خواله بوځي چېرته چې آسماني بجلي په ده باندې راپروزي او هغه ایرې کیږي او بیا آوی او د هغه مور د همیشه لپاره خپل دغه سپیره کور پرېږدي او خپل دغه د سپو د غوښې کاروبار هم ختموي ځکه چې دغه شیطان واپس رانشي. دا کهاني تاسو ته څنګه ولګېده؟ خپله قیمتي رای د کمنټ په ذریعې سره ضرور راکړئ. ملاویږو په یو نوي ویډیو سره. د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. بای